کله به چې زما پلار زما کوټې ته ننوت، هغه به لیدل چې ګروپ او پکی به چالان و. ما ته به یې ویل چې ولې نه بندوې او بې ځایه مصرف کوې. کله به چې تشناب ته ننوت، د بمبې له خولې به د اوبو څاڅکي تویېدل. په لوړ غږ به یې ما ته وویل ولې له وتلو مخکې خپله بمبه سمه نه بندوې او اوبه ضایع کوې. هغه تل په ما نیوکې کولې او زه به یې په منفي کارونو کولو رټلم، تر دې چې په ناروغۍ کې هم له نصیحته په امان نه وم. ما به ویل چې له زړو خلکو کوچني هیڅکله په امان او آرام نه پاتې کېږي، تر څو هغه ورځ راورسېده چې زه یې په تمه وم او یو ځای کې مې د دندې لپاره اعلان ولیده. نو مې وغوښتل چې د مرکې لپاره ورشم. هغه ورځ راغله چې زه دندې لپاره مرکې ته ځم او غواړم له دې ستړي کور سره د تل لپاره خدای پاماني وکړم، تر څو د خپل پلار او د هغه له خبرو د تل لپاره بېغمه شم. سهار له اودس او لمانځه وروسته پاڅېدم. ما خپلې تر ټولو ښې جامې واچولې او د تلو اراده مې وکړه. زما پلار په داسې حال کې چې سترګې یې خوبوړې وې مخې ته په مسکا راغی. یو څه پیسې یې راکړې او ویې ویل مثبت اوسه او پر ځان باور ولره، له هیڅ ډول پوښتنې مه ویرېږه. ما هم د هغه مشورې منلو ته سر وخوځاوه او ومې خندل. په زړه کې مې ویل چې د ژوند په غوره ورځو کې هم ستا له نصیحته خلاص نه شوم، لکه چې غواړې دا خوږې شېبې هم را باندې زهر کړې. ژر له کوره ووتم او موټر مې کرایه کړ. د دفتر په لوري روان شوم. کله چې دروازې ته ورسېدم زه ډېر حیران وم. ساتونکي نه وو، دوی یوازې یو څو د لارښوونکي بورډونه نصب کړي وو. کله چې ورننوتم ما ولیدل چې د دروازې لاستی له خپل ځای څخه لرې شوی او که څوک لاس وروړي نو مات به شي. ما ته د خپل پلار وروستۍ مشوره را په یاد شوه چې هر څه ته به په مثبت ډول ګورې. سمدلاسه مې هغه لاستی وتاړه تر څو هغه ونه لویږي. د لوحو په لارښوونه د باغ له انګړ څخه تیر شوم. ومې لیدل چې حوضونه له اوبو ډک او بمبې لا چالانې دي. دلته مې د پلار هغه نصیحت را په یاد شو چې اوبه مه ضایع کوه. د اوبو نل مې راتاو کړ او اوبه مې کمې کړې. د لارښوونکو نښو په تعقیب زه اصلي ودانۍ ته ننوتم او د زینو په لور روان وم. کله چې ما ولیدل د ورځې په رڼا کې ګروپونه بل وو، ما ته د خپل پلار هغه تیز غږ را په یاد شو چې ولې دې ګروپونه او پکې نه دي بندي کړي. دا ګروپونه مې هم بند کړه. کله چې د ودانۍ مرکزي برخې ته ورسېدم ما ولیدل چې ډیری خلک زما په وړاندې د مرکې په خاطر راغلي دي. ما خپل نوم د نوم لیکنې په لیست کې ولیکه او د خپل وار په انتظار ناست وم. کله چې ما خپل شاوخوا ته وکتل ما د دوی مخونه، جامې او فیشن ولیدل. ځان راته کم ښکاره شو او د شرم احساس مې وکړ، په ځانګړې توګه د هغه چا مقابل کې چې د تعلیمي وړتیا ستاینه یې کېدله. ومې لیدل چې هر څوک دننه ځي، د مرکې په خونه کې د یوې دقیقې څخه زیات نه پاتې کېږي او بیرته راوځي. له ځان سره مې وویل چې په دې ښایسته جامو او تحصیلي سندونو سره رد شول آیا زه به ومنل شم؟ ما غوښتل په درنښت له دې سیالۍ څخه ځان وباسم، ځکه ما خو لا له پخوا ځان بایلونکی احساساوه او د بریالیتوب باور مې پر ځان نه و. د پلار هغه نصیحت مې را په یاد شو، مثبت اوسه او پر ځان باور ولره. زه ناست وم او خپل وار ته انتظار وم. دا داسې و لکه زما د پلار خبرې چې ما ته انرژي راکوي او په ځان مې باوري کوي. د دې په فکر کې وم چې یو ځل به دننه لاړ شم، یو ځل به ځان وازمایم. بالاخره زما نوبت راغی. زما نوم یې واخیست او د مرکې خونې ته ننوتم. پر چوکۍ کښېناستم. زما مخې ته 3 کسان ناست وو چې ما ته یې په کتلو سره خندل. یوه یې وویل کله غواړې چې خپل کار پیل کړې؟ زه وویرېدم او اندېښمن شوم. یوه شېبه مې فکر وکړ چې آیا دوی ما مسخره کوي یا د دې پوښتنې تر شا به نورې پوښتنې هم وي. له کوره د وتلو په وخت کې مې د پلار هغه نصیحت را په زړه شو چې مه ویرېږه او ډاډه اوسه. نو په پوره ډاډ سره مې ځواب ورکړ انشاءالله زه به د مرکې له کامیابۍ وروسته کار ته راشم. له 3 کسانو څخه یوه یې ما ته په
په اشارې وویل ده ومنله بس کفایت کوي. ما په حیرانتیا سره وویل تاسو زما څخه نورې پوښتنې نه کوئ؟ له دغو دریو کسانو څخه یوی وویل موږ ښه پوهیږو چې تاسو په مهارتونو سره زموږ پوښتنو ته ځواب راکړی. له همدې امله زموږ انتخاب عملی و. موږ پریکړه وکړه چې د کاندیدانو لپاره یو لړ عملی ازموینې په پام کې ونیسو. که چیرې کاندید مثبت وي کولی شي د اوږدې مودې لپاره د ریاست له ګټو څخه دفاع وکړي او تاسو یوازینی کس یاست چې له دې ټولو ستونزو څخه تیر شوي یاست او دلته د راتلو څخه مخکې موږ ستا امتحان واخیست. په امنیتي کمرو کې ستاسو بریالیتوب لا د مخه ثبت شوی. تاسو کولی شئ نیمګړتیاوې سمې کړئ. په دې وخت کې هر څه زما له ذهن څخه لرې شول. کار، مرکه، دنده او د پلار له مخه پرته بل هیڅ مخې ته نه راتلل. پلار هغه ستره هستي ده چې په ظاهره یې زړه سخت خو سینه یې له مینې، رحمت، دوستۍ او سولې ډکه ده. د هغه په مشوره مه خفه کیږئ ځکه چې د هغه د نصیحتونو تر شا داسې یوه مینه شتون لري چې تاسو په ژوند کې بریالیتوب ته رسوي. تاسو به حتما یوه ورځ پوه شئ چې حقیقي مینه د پلار مینه ده.